مختلف سبزی او په خاصه توګه ټماټر په ګرمۍ کې ډیر زیات شي چې د هایبریډ تخم مجموعي ایکړ پیداوار نور هم زیات وي چې دا ټول د څېړنې ادارې کمالات دي. د زیات پیداوار په بازار کې نرخونه هم ډیر کم شي او د سبزی او ټماټر کروندګر له شوکه یا راغونډول خوند هم نه ورکوي. د تورې کدو یو کروندګر محمد عالم وایي موږ دا کدوان او تورې کړلي خو لکه نرخ نه کینې په پټو کې مزدور خرچه هم نه کوي. دې وجې نه موږ په پټو کې بس همداسې پرېږدو ځکه خرچه نه کوي نه مزدور او نه زمین نو هسې بس. د ټماټرو کروندګر د وخت سره ټماټر راغونډوي او ډیر فصل یې ضایع کیږي هم چې ډیر د راغونډولو نه هم پاتې دی. یوسف شاه وایي او ریټ یې به دا دی چې لکه 120 130 100 موږ پورې خاصې نه به اوس 120 130 ته ریټ ورسېدم شاپر مخکې بس لکه ښه ریټونه بس مخکې به دا چې ښه ریټونه به نو زموږ د وطن دا خو نه خو دا بار دا به 500 600 700 کې خرڅېدل او اوس وخت کې به دا 100 120 130 پورې چې ښه تیز ریټ یې 120 130 شي. او شاپر کې څومره؟ شاپر کې 7 کیلو. د یوسف شاه نه دا پوښتنه وشوه چې د چاڼ شوي ټماټر نه کیچپ یا د ټماټرو محفوظ کولو څه طریقې پیژني او کنه نو د اوې نه چې دا سیستم هدل دا شته نه موږ سره چې دغه وکړو. بل خوا د زرعي څېړنې ادارې ترنا فارم د خوراک شعبې او څېړنکار عابد شاه شینواري وایي چې کیچپ جوړول یا مختلف شنه سبزی محفوظ کول ډېر اسانه دي. ټماټر پریزر کولو دوه طریقې دي. یو کولډ میټل ورته وایي او یو ته ویلی شي هاټ میتھډ. کولډ میتھډ آسان دی. ټماټر به راوالې که هغه کې څه زخمي ځای وي خراب ځای وي هغه به ترې کټ کړې. باقي ټماټر به 3 پیسه یا 4 پیسه کټ کړې او کور کې بلینډر وي جوسر وي په هغې باندې به ووهې چې څومره جوس تا سره پاتې شي هغې نه راشي هغه به ململ کپړې نه وباسې او هغه ململ کپړې نه چې کوم جوس پاتې شي که هغه 1 کیلو وي 2 کیلو وي 3 کیلو وي کیلو په سر باندې به دې ته یو دوایي د پوټاشیم میټا بای سلفاید PMS عام دکاندارانو سره ملاویږي دا هغې نه واخلي پنسالي سره هم ملاویږي هغه به پکې واچوي او بیا به یو لوښي کې صفا لوښي کې دا پریزرو کې. هاټ میتھډ دا دی چې هغه کې به ټماټر 4 حصو باندې تقسیم کړي او په پوخ به یې کړي. دومره به یې پوخ کړي لکه 4 حصې ټماټر وي 4 کیلو وي چې دا 3 کیلو پاتې شي. هغې نه بعد به دا ململ کپړې نه تاسو تیر کړئ او په ګرمه باندې به دې ته سوډیم بنزویټ 1 ګرام واچوئ چې کله یخ شي بیا به 1 ګرام ورته پوټاشیم میټا بای سلفیټ واچوئ او 1 ګرام د کیلو په سر باندې او هغې نه بعد به دا بیا صفا لوښي کې تاسو بند کړئ او بالکل ایر ټایټ به وي. تقریبا دا به کاله پورې استعمالولی شئ تاسو. څېړنکار د نورو شنو سبزو محفوظ کولو طریقه هم څرګنده کړه. د سبزیانو طریقې پریزرو کولو طریقه دا ده چې سبزي به راوالی سبزي به لکه معمولي تاسو په اوبو کې وخټ کوئ او هغې نه بعد به دې ته تاسو مالګه واچوئ یا همدغه PMS ورسره لږ واچوئ د کیلو په سر باندې حساب باندې 1 ګرام د کیلو په سر باندې تاسو ورسره واچوئ او تاسو کې دا بیا تاسو په ټیم باندې استعمالولی شئ. کروندګر کولی شي چې خپل آمدن کې اضافه د دې چڼکړو سبزونه زیاتولی شي که چېرې دوی دغه اسانه طریقې پلي کړي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.